په دنیا کې د هر قوم ځان له رواج او کلتور شته. دغه شان د پښتنو هم خپل تهذیب او ثقافت شته. په پښتو او پښتون ډېرې خبرې اترې شوي دي او ډېر تحقیق پرې هم شوی دی. په ټوله نړۍ کې پښتون خپل مزاج، تهذیب او پیژنګلو لري. د ده پیژنګلو یوازې په ژبه نه ده، نه په لباس ده، بلکې د ده لهجه، د ده مزاج او د ده ځان له په خاص انداز سره دی پیژندی شي. مونږ که خپل چاپیرچل کې وګورو او غور وکړو نو مونږ ته دا په اسانه معلومیږي چې د پښتون د ژبې او د تهذیب د دنیا د ډیرو نورو ژبو او تهذیبونو اثر شته. حنیف خلیل وایي د ټولو نه اولنی پښتون شاعر چې په هندۍ ژبه کې د ده کلام موجود دی هغه د شیرشاه سوري د دور دی. دا هغه دور و چې اردو چې ورته هندي هم ویلی شوه لا په خپلو خپو صحیح نه وه ودرېدلې او پښتنو د قلم خاوندانو به په اردو کې لیک کوو. د پښتو د تهذیب په حواله سره د مستند تحقیق نه پس دا معلومه شوې ده چې دې تهذیب د دنیا په نورو تهذیبونو اثر نه بلکې راج کړی دی. او هم دغه وجه ده چې دا ښه په ډاګه ویلی شي چې که د هندوستانۍ ژبو مور ده نو صرف پښتو ژبه ده. ولې چې دا مضبوطه ژبه ده او مضبوطه ژبه هغه وي د کومې په شا چې یو مضبوط او طاقتور تهذیب هم وي. د پښتو تهذیب په باره کې حنیف خلیل بل ځای لیکي پښتو صرف داسې ژبه ده چې د دې جغرافیایي حدود نشته. د دې په شا یو زوړ او پوخ تهذیب موجود دی. د دنیا په یوه ژبه کې هم دا خاصیت نشته چې هغه په یو وخت ژبه هم وي او ضابطه حیات هم. هنری والټر بیلیو په خپل کتاب A Grammar of the Pokhto or Pashto language کې وایي the Pokhto or Pashto in some respects resembles the Hindustani or Urdu. It has the same grammatical construction and like it also is a mixed language or is the Afghan's style. It is a gada vada jiba. د دې مطلب دا دی چې پښتو په ډیرو حوالو سره د هندوستانۍ یا اردو ژبې سره جوړښت لري د دې د ګرامر او د مشترکه لفظونو په وجه. د دې نه علاوه پښتو نورې ډیرې ژبې هم متاثره کړي دي لکه سنسکرت، کردي، پنجابي، سندھی، بلوچي، اوستا، انګریزي او براهوي وغیره. زه دا وایم چې پښتنو اردو له دومره څه ورکړي دي چې اوس په اردو کې د پښتنو ځان له حصه ده. د ډاکټر جمیل جالبي د فارغ بخاري نه دا نقل کوي اردو د پښتو د ګیډې نه پیدا شوه او هندکو د دې اولنی شکل دی کومه چې نن هم په شمال مغربي سرحدي صوبه یعنی خیبر پښتونخوا په ښارونو کې ویلی شي. د پښتو ژبې مقامي سندرې په هندوستان کې هم په هغه ځایونو کې میلاویږي چېرته چې افغانانو د پښتو او هندکو تخم واخیستلو او هلته یې د اردو ژبې بوټی وکرلو. د هرې ژوندۍ ژبې دپاره دا د اعزاز خبره وي چې په هغې کې خلق خپل جذبات، احساسات، تجربې، امیدونه، خواهشونه، عقیدې، رسمونه، وهمونه او فکرونه د نثر او نظم په صورت کې محفوظ کړي. زه دلته یو مثال درکول غواړم. په پښتو کې اشر تقریبا هر پښتون پیژني. په پنجاب کې چې کله غنم ریبلی کېږي نو هم د پښتنو د اشر په شان ټول غنم ریبي او ډمامه ورته وهلی کېږي. په ډیرو کتابونو کې ما دا کتلی دي چې پنجابیانو دا یو خپل زوړ جوړ شوی دستور ګڼلی دی خو داسې بالکل نه ده. اشر د پښتو نه نورو تهذیبونو زده کړی دی. ډاکټر شازیہ عنبرین په خپل کتاب کې اردو دیگر پاکستانی زبانیں اور لوک ورثہ کی لیکي
اردو زبان جس طرح دیگر پاکستانی زبانوں پر لسانی، صرفی و نحوی ادبی موضوعات کے حوالے سے اثر انداز ہوئی، اسی طرح پاکستان میں بولی جانے والی دیگر بڑی اور معروف زبانوں مثلاً پنجابی، سندھی، سرائیکی، پشتو اور بلوچی کی لوک اصناف پر بھی اردو زبان اور اس کی لوک اصناف کے اثرات نمایاں ہیں. خو زه د محترمې ډاکټرې د دې بیان سره اتفاق نه کوم، ځکه چې اردو ژبه د یو قام ژبه نه ده. دا د ډیرو ژبو نه جوړه شوې ده، ځکه خو ورته لښکري ژبه ویلی شي. که داسې ده نو دې ژبې بیا په نورو ژبو او بیا په خصوصي توګه په پښتو ژبه خپل اثر څنګه وکړو؟ ښه به دا وه چې محترمې لیکلی وی چې په اردو ژبه د دې نورو ژبو اثرات دي. تاریخ پروت دی چې د پاکستان د هرې ژبې ویونکو په اردو کې لیکل کړي دي. د پښتو په شاعرۍ کې چاربیته، لوبه، لنډۍ، بدله، بګتۍ، نیمکۍ وغیره داسې اصناف دي چې د دې ژبې د سرمایې، د معیار او د مقدار په لحاظ سره قیمتي ذخیرې دي. او د پښتو سندرې خو د پښتنو د ژوند عکاسي هم کوي. دغه ذکر کړی شوي اصناف عوامي دي. په دې اصنافو د څه خاص طبقې یا فرقې څه اجارهداري قایمه نه شوه او نه په دې باندې د موضوع یعنی د سرخط څه خاص بندیز ولګېدو، نو ځکه ورته په ټوله نړۍ کې مقبولیت حاصل شو. بعض تحقیق کوونکو خدا هم ثابته کړې ده چې د رګوید اشلوک یعنی شعرونو په اصل کې د پښتو د ټپو په انداز د جمله بیا وایم، بعض تحقیق کوونکو خدا هم ثابته کړې ده چې د رګوید اشلوک یعنی شعرونو په اصل کې د پښتو د ټپو په انداز وو. دا هم ویل کېږي چې پښتو د زړو ژبو منډاري، دراوړي وغیره نه اثر اخیستلی دی. خو دا څنګه کیدی شي چې یوه ژبه چې خپل ښه تهذیب او ډیر زوړ روایت لري د نورو ژبو نه اثر اخلي؟ د هندوستان په علمي او ادبي ژبو کې چې پکې سنسکرت او یند هم ده، پښتو ژبې پرې نه ختمېدونکي اثرات پرېښودي دي. هم دغه وجه ده چې دا ژبه د خپل جور روایاتو او د دې ژبې د لساني قوتونو په وجه نن هم ژوند کوي. د پانینی د ګرامر متعلق د افغانستان نامور محقق عبدالشکور رشاد وایي چې د دې ګرامر لیکلو والا مهارشي پانینی په خپله د پښتون د ځمکې په موجوده چھوٹا لاهور ضلع صوابۍ کې اوسېدلو. عبدالشکور رشاد دوی په جوړ کړي ګرامر کې د پښتو الفاظ معلوم کړي دي. محمد صابر سلطان په خپل کتاب قدیم پشتو اور پشتون کې وایي پانینی په آریا کې غټ ګروپ ته پرشوادي ویلی دي. دغه پرشوادي پښتانه وو. پانینی چې د دغه نسل کې د کومو قبیلو ذکر کړی دی، دغه قبیلې د نن موجوده مومند او افریدي قبیلې دي. د رګوید په نغمو کې د سوما بوټي ذکر شوی دی. د دې بوټي متعلق محمد پرویز شاهین د تحقیق په هکله څرګندیږي چې دا بوټی په سوات کې د یو غر چې نوم یې دی د جینکو غر په سر کیږي. د دې بوټي نه نشه ورکوونکی شربت جوړیږي. د دې نه دا معلومیږي چې په رګوید د پښتو ژبې او تهذیب اثر و. د پښتو د مړانې او د نرتوب په هکله ډاکټر سعود الحسن خان روهیله لیکي د محمود غزنوي ډیر فوز د ترکو او پښتنو و. په اولنو حملو کې دی ناکامه شو، خو بیا ورته کامیابي حاصله شوه. د پښتنو فوز د ترک فوز په مقابله کې زیات اثر لرونکی و. د دې نه موږ ته دا معلومیږي چې پښتنو د خپل غیرت کلتور هم قومونو ته ښودلی دی. زه به دلته دا زیاته کړم چې په فیصل آباد کې چې پخوانی نوم یې لایلپور و، په بوانه کلي کې چې کله د چینۍ د میلونو واکدارانو د دغه علاقې د زمیندارانو نه ګنې په کمو پیسو اخیستلو کوشش وکړو، نو د دغه کلي والا مشران راغونډ شو او فیصله یې وکړه چې موږ به ګني څه کال په شوګر میل والا نه خرڅوو. هم هغه شان وشوله، دوی د ګنو نه د خپل ضرورت موافق ځان له
ګوړه وویسته او نور غني په خپلو څاروو وښورول. په دغه کال شوګر میل والو ته ډیر نقصان وشو او چې بل کال راغی نو شوګر میل والا ورته راغلل او ورته وویل چې د غنو قیمت تاسو په خپله مقرر کړئ خو چې غني بیا ضایع نه کړئ. بیا دا معلومه شوه چې دغه خلقو دا چل د مردان او د چارسدې د پښتنو نه زده کړی و. غوښه خوړل او بیا د پښتنو په شان خوړل بیا په ډیرو کمو قومونو کې وي. په ابوظبي کې د ګجرات د سیمې پنجابیانو به غوښه ډیره خوړله، ډیره زیاته به یې خوړله. یعنې دغه خلک کچه غوښه خوري او غټه غوښه نه خوري. خو بیا هم د دغه پنجابیانو دا موقف و چې موږ د ډیرې مودې راسي د پښتنو سره ژوند کوو، پښتانه غټه غوښه خوري او ماشاءالله ښه تکړه وجودونه لري، نو موږ هم غټه غوښه خورو او په کلي کې هم زموږ خلک غټه غوښه خوري. د دې نه علاوه هغو دا هم زیاته کړه چې موږ د پښتنو نور هم ډیر رواجونه خپل کړي دي. په نړۍ کې تبلیغ دین ته ډیر غټ مقام حاصل دی او موږ وینو چې د دنیا داسې ملکونه دي چې هلته باقاعده د تبلیغ دپاره جماعتونه لیږلی شي. په دغه جماعتونو کې چې کوم پښتانه بهر ملکونو ته تللي دي نو د دوی د لباس نه علاوه د دوی د دستور او د دوی د عادتونو نه دغه خلق متاثره شوی دی او مجبورا دغه کلتور خپل کړی دی. د نیدرلینډ سفیر د جاپان سفیري د 22 ملکونو د سفیرانو په وړاندې د پښتو سندره ویلې ده چې هلته په محفل کې ټول خلق حیران کړل. دغه شان په متحده عرب امارات کې د پښتنو د برکته ډیرو فلپینیانو پښتو ژبه زده کړې ده او په سوشل میډیا کتلی شي چې دغه څه زنانو د پاکستان قومي ترانه هم په خپلو اوازونو کې ریکارډ کړې ده. په خپله ما زه هم چې کله ابوظبي کې وم نو یوې انګریزي په زمانه پښتو زده کوله، هغې ته ما وویل چې تا ته د پښتو زده کولو څه ضرورت دی؟ نو هغې هم وویل چې زه د دې ژبې دا یوازې ژبه نه ده، د دې شاته پوره کلتور، شاته یو قام، شاته یو خپل پوره حیثیت دی، ځکه زه دا ژبه زده کوم. او دلته کې په ابوظبي کې چې زه کوم پښتانه یم نو دلته ډېر شی قومونه پاتې کېږي، د هغې قومونو په مقابله کې زه پښتانه خوښوم. د دې نه علاوه په سرزمین عرب باندې چې کوم پښتانه اوسیږي د دوی د کلتور، لباس او د غیرت په عربیانو اثر دی. هم دغه وجه ده چې عرب په پښتنو ډیر اعتبار کوي او د نورو قومونو په مقابله کې عربیانو ښځو او جنکو زیات د پښتنو سره ودونه کړي دي. هغوی ته د کور د کار دپاره که د ډرایور ضرورت پیښیږي یا د کور د کار دپاره نو هغه پښتون له ترجیح ورکوي.